دا اوس فرش ډونټ یې موږ راواغستې دلته پخې فرش ډونټ یې او دا سره اپل سایډر دی نان الکهولیک نو اپل سایډر چې کوم دی لمې شو دا اوس یې دا اوس اپل سایډر دی اپل نه دی راغی دا بیا راشي او د دې ډونټ سره چې بیا خوري بیا ډېره مزه کوي نو دغه شان دی خپل ویکند چې کوم دی انجوای کوي بای دا اوس ګوره زمانه شاده چې کوم دی دا فارم دی دا دلته به ښه باقاعده ځي او دلته به ځانه اپل چې کوم دی شو کوي او دا ځای چې اوس کوم دی نه به دې دننه هغه دوکان دی په هغه دوکان کې دی خرڅوي دا د سایډر اخیستی شي او دا ځای چې کوم دی دلته ډېره زیاته ګڼئ په سمر کې ډېره ګڼئ خو بیا بای د یو خبر نه کوم ګوره هر ځای کې ټرش کین کېښودی یعنې ټرش کین په پاکستان کې یو شی دی ټرش کین به چېرته ونه یې نه پته نه لګي چې ولې او که یې نه چې پای کې کڅوړی هم نه وي بس دلته چې دې کې به کڅوړی نشته دلته خو دې دا شی داسې راښکته کاپي زامن چې هر ماښام چې کوم دي ښه باقاعده دي بیا دا انځي او کلي کې خو انځل بیا نشته او خبره ختمه دا اوس تاسو کې نه اپلې په باقاعده ونې اوس هم ډکې دي دا اوس دا نن اخرنی ورځ دی فار خانو ما وی بیگ به کې نشته ان فیکټ بیگ هغه رشته هغه لګړي بدل شوی اوس دی بل ته زما ګوره دی بل ټرش دی ها باقاعده دی بیگ کې خو دی د خدای مسلمانانو په پاکستان کې کم زیاده زی ټرش په اینې خو بیگ باندې نه زه دروغ وایم لړ نن سبا وګرځي او بیگ چې دی نو په یو ټرش کو بیگ هم نه دلته خبره بر زمنګ سره وس دنیا شی اپل ټایپس دي ډېر شی دي سری دي زیړی دي تورې غونډه کې سری دي د باریان شهر چې دا کم ځای نه دي ماکنتاش پکې هم د امپایر دی پکې کله کې پته نه لګي ما خو د سره لیدلی نه دی یا معیاري کېدی شي خو دلته دنیا شی دلته د فارم ته چې راشي سم قسم اپل هغه دی پکې دا ټایپونه دی پکې هغې نه بیا دی دا سایډر راغی هر یو اپل سایډر چې د هغې خوند جدایي اوس دا ښه باقاعده دا فارم چې راښکړه وختي تاسو ما وایي دا دوکان دی به دې کې سایډر راغی دی اخوا سایډ ته سایډر راغی او دا سایډ چې کوم تاسو یې نه به دې کې ښه باقاعده دي سامان خرڅوي بهر یو سره ګوره دا ټیکټر ورودولی دی دا ټانټو دا ونې ورسره ورودولي دلته موسټلي ډیکوریشن لپاره به کلي کې خو خیر خلک د هغه لپاره ورځي هغه زوړ ټیکټر دی د نمایش لپاره ورودولی خو دې سره ښکلې زبردستې های ټیکنالوژي ټیکټرې دي د کاپي زامن دي ته به تاریان شي او ډېر ښکلی ځای راښکلی په سمر کې دلته ډېره زیاته ګڼئ دا اوس دا سیزن چې کوم دی ورو اینډ کېږي نو تاسو اوس یې نه چې نور څوک دومره نه ښکاري تاسو ته تقریبا ورو اوس خوشي ده خوشي اوس ټولې سوی دي که اوسۍ دي څه ورته وایي دا ښه باقاعده ګورې د اوبو لغه لګې ښه اوبه چې دي دلته څښې دی هم ښه باقاعده باندې پوهېږي اوبو لغه لګې ښه دی دا شی ښه ځای کې اوبه څښي دا ټولې بندې کړي دلته دا د خوراک کې ښه دی دلته او دلته ښه باقاعده لیکلي دي چې ګوته مه وروړئ که نه کیچ کې دننه که نه بیا به یې چیچلي دا بای چې دا اوده دی دلته دی که ښه باقاعده دلته اوبه پرتې دي او دا اوبه راځي دی په خپله باندې اوبه څکي هر شی انډیپنډنټ عادت کړی دی ګوره اوس دا بل لګیا دی اوبه ښه باقاعده څکي وسکه چې تنده دې سړی شي